سلام له هونې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه تېره خونۍ په تاجکستان کې د افغانستان سره پر پوله باندې دلته پر چینایي وګړو باندې حمله وسوه او په دغه حملې کې 3 چینایان وژل شوي دي. د دغه وژل کېدو وروسته په څو ساعتونو کې د پاکستان میډیا دا خبرې شروع کړو چې دا د افغانستان دخوا دغه څه شوی دی، دغه تروریستي پلان جوړ شوی دی او هلته هم چې تروریستي حمله شوې ده چې چینایان پکې وژل شوي دي، دا د افغانستان دخوا شوي دي. دغه ټولې خبرې مخکې له دې چې یا تاجکستان اعلامیه خپره کړي یا چین اعلامیه خپره کړي، د پاکستان میډیا دا خبرې شروع کړي چې یاره دا ټولې کیسې د افغانستان څخه شروع شوي. خو دا خبرې چې د وروسته تر هغه د تاجکستان د استخباراتو مشر اعلامیه خپره کړې چې دا په افغانستان کې دا پلان جوړ شوی نه دی. یعنې مطلب دا دی چې پلان په افغانستان کې جوړ شوی نه دی، خامخا دا به په پاکستان کې جوړ شوی دی. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې دغه ډول کړنې کولی شي چې د افغانستان حیثیت خراب کړي او یا هم پاکستان په دغه ډرامو باندې کولی شي چې افغانستان یعنې په نړیوال سټیجو باندې ضعیفه کړي که نه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر ځای په خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه ګوره، یو څوک چې یو ځل هم بدنام وسو، په هماغه بدنامي باندې هر ځل باندې داسې کېږي. د مثال په ډول باندې که ستاسو په کوڅه کې، ستاسو په کلي کې، ستاسو په سیمه کې یو کس یو غلا یو ځل هم کړی اوسي، هغه د ټول عمر دپاره چې 10 وارې هم توبې کړې اوسي، که بل ځل په کلي او په سیمه کې یو څه ورکېږي نو هغه تاوان به په هغه د هغه سړي نوم به خامخا په یو ځای کې یادېږي چې یاره دا سړی خو هم یو وخت غلا کړې وه، دا امکان لري چې دا کار ووسي. نو پاکستان په سیمې کې دومره مرداري لرلی چې اوس هره تروریستي پیښه چې کېږي هغه په پاکستان باندې تاوان ده. دا که پاکستان وغواړي که ونه غواړي دا پر پاکستان باندې تاوان ده. بله خبره دا ده چې چین سره یو قوي د نړۍ په سطح باندې 3 استخباراتي ټولنې دي چې یو CIA د امریکا، KGB د روس او د چین استخباراتي اداره. دا په نړۍ کې قدرتمنده، سرمایه‌داره او د لوړ ټکنالوژي خاوندان دغه 3 استخبارات دي. چین ته دا ښه پوره معلومیږي چې دا پلان چا جوړ کړی و، د کوم هیواد کې جوړ شوی دی. مثلا دا اوس به څه وایي چې په پاکستان کې جوړ شوی، ښه پاکستان ته چا دا ویلي و؟ دا داسې نه دی چې دی چین یوازې دا په دغه ځای کې دا وڅېړي خبر خلاص و. نه، چین دا هڅه څېړي چې د دې اصلي هدف د کوم هیواد څخه دا تصمیم جوړ شوی و او دا کوم کسان په دې کې داخل و. دا ټوله پروسه یې بیا وروسته چې راپور جوړ کړه او دوی بیا خپل اقدام هم کوي. نو اوس پاکستان میډیا په دې باندې ده چې یاره دوی به د دغه استفاده وکړي، مګر په بعد 2-3 ساعتو اعلان وسو، اعلامیه وسوه چې دغه تروریستي پیښه دا د افغانستان څخه نه، دا د بل هیواد څخه، یعنې دا پاکستان څخه شوې. بله خبره دا ده چې د تاجکستان سره وګوره، د تاجکستان سره هم یو قوي پوست دی، یو قوي استخبارات دی، هغه د روسیې استخبارات. روسیه په دوامدار ډول باندې د دوی سره خپل راپورونه شریکوي. دوی د روسیې تر کنټرول لاندې دی، که هغه نظامي اوسي که هغه سیاسي اوسي، هغه د روسیې تر کنټرول لاندې او روسیه خپل ټول معلومات د دوی سره شریکوي. بل بیا د دغه حالات څخه روسیه پاکستان بیا چې دی د پروپاګنډا په شکل باندې ګټه اخلي چې یاره پاکستان بیخي محسومه دی، بېګناه دی او دا ټوله کړنې چې دا ټول د افغانستان څخه کار اخلي. نه، اوس په سیمه کې هم روسیه په دې باندې پوهېږي، هم چین په دې پوهېږي، هم نړۍ په دې پوهېږي چې د تروریستي ځالې چې دي هغه یوازې په پاکستان کې دي. چین چې دی وګوره، چین چې دی دا په لومړي ځل باندې نه دی چې د چین د پاکستان د خوا چیچل شوي اوسي او د پاکستان د خوا د خوښ شوي اوسي. چین په څو ځله په خپله په پاکستان کې خپل انجینران او خپل ساینسپوهان د لاس ورکړي دي، هلته په سیپک کې چې کوم ستونزې ورته پیدا شوي دي، دا هر څه چین پوهېږي او چین چې دی اوس ډېر خاموشانه کار کوي. خو چین یو په 2 باندې یو ورځ کې به وویني چې پاکستان یو په دغه یو ځل باندې ویې دا کار یو ورځ کې راشي پر پاکستان باندې. اوس په دغه سیمه کې دغه ډول کړنې ما تاسو ته پخوا هم ویلي، یوازینی هدف دا دی چې اقتصادي او سیاسي ثبات خراب او خلکو ته روحي مشکلات پیدا کړي. او دا هم هغه کسانو کړي دي لکه پخوا هم چې داسې تروریستي پروژې په سیمه کې عملي کړي دي او چین او روسیه دا ټول هیوادونو ته معلومیږي. او په آخر کې دا خبره وکړم چې چین او تاجکستان دواړو د افغانستان اوسني چارواکي بېګناه وبلله او ویې ویل چې د دې دا برید د دوی څخه جوړ شوی نه دی او دا د نورو ادارو څخه جوړ شوی دی او دا پر افغانستان باندې
موږ هیڅ داسې نه لرو. نو دا ښکاري چې پاکستان دلته برته راګیر شوی دی او کومه لوبې چې پاکستان شروع کړې ده دا به په انشاءالله چې په ډېر نږدې وخت کې د پاکستان د تباهي لامل شي. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند چې تاسو ته لاس کړ تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.